ډېر خلک ستا عزیزانو یوه یې ندوې کېږي، پر پیرانو ګرځه، پر ملایانو ګرځه، پر بزرګانو ګرځه، ما ته دعاوې کوه، ما ته یو تعویض راکه، ما ته یو ذکر راوښیه، ما ته یو دعا راوښیه. نه د ملا په تعویضه، نه د بزرګ په وظیفه څه یې په هیڅ شي نشي کېدلی. ولې؟ وجه دا د بابا یې زیر کړی، ادې زیر کړی، بابا ناراضه جنې تللی، ادې ناراضه جنې تللی، بس هغه سزا الله ورته نیولې ده. د ده فکر بله خواته دی چې یوه مې ندوې کېږي. ولې دې یوه ندوې کېږي؟ تا پوښتنه کړې ده د بابا او د ادې یا نه مې ده کړې؟ ژوندي دي و ژوندي دي، کله کله ورسره وینې و کله کله ورسره وینم. سبحان الله، ته د بابا او د ادې سره کله کله وینې؟ ډېر خلک داسې ستا مخې بله خواته دی، په دماغ کې دا خبره نه ده چې ما بابا زیر کړی دی، ادې زیره کړې ده. الله د تمام جهان د نعمتو دروازې را باندې بندې کړلې. نو ورسه بابا راضي که، ورسه ادې راضي که، ورسه بابا ته و دعا راته وکړه، ادې ته و دعا راته وکړه. هغه دعا به ستا دپاره د ټولې دنیا د دروازو د خلاصون سبب وګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا څه بابا و ادې ناراضه تللي دي، جنې ناراضه دي، او دی راولاړ سو دا دعا یې وویله، بیا دا دعا څخه مابعد یې ویلې ولي الله د دې ثوابونه زه زما بابا و ادې ته وربخښم، د دې ثوابونه زه بابا و ادې ته وربخښم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د خپل بابا او د ادې حق چې دی هغه ادا کړي. هغه دعا داسې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين له الكبرياء في السماوات ورب الأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.